بسم الله الرحمن الرحیم. زه غواړم نن په یوه داسې موضوع خبرې وکړم چې شاید ستاسو لپاره هم جالبه اوسي یا هم د ډیرو ملګرو دوستانو دا په ذهن کې هم نه وي ګرځېدلي چې آیا رښتیا دا نړۍ د انسانانو ده که نه دا د بل څه مالکیت و انسانانو له هغې نه ونیو. اول خو موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو، په دې باور یو چې وایو آدم علیه السلام او بیبي حوا له جنت نه دې نړۍ ته راولېږل سول یوازې د دې لپاره چې هغوی هلته جرم کړی و. موږ او تاسو افغانان اوس هم په دې باور یو چې د غنم دانه یې خوړلې وه، خو ولې په قرآن شریف کې راغلي چې نه یوه مڼه یې خوړلې وه. دا د غنم دانه نه وه، خو په هر صورت دا روایتونه دي. رقم خلک وایي ما چې قرآن شریف ترجمې سره لوستی ده، پوره مې نه ده لوستی چې اوس تاسو ته ونه چې ما پوره لوستی 9 سپارې مې لوستی او له خیره دا ټول به زه لولمه. خو په دغو سپارو کې یو ځای کې ما د مخې ته راغلل چې آدم علیه السلام یې په جنت کې د مڼې له خوراک څخه منع کړی و او هغه دغه مڼه د شیطان په وسوسه باندې وخوړله او له هغې وروسته دا ځمکې ته راولېږل سو، یعنې یو مجرم په حیث باندې راولېږل سو، له جنت نه وویستل شو. ډېر روایتونه وایي چې بیبي حوا ورسره هملته وه او ډېر روایتونه بیا وایي چې بیبي حوا یې دلته دې نړۍ کې پیدا شوې ده. خو په هر صورت دا چې ډېر روایتونه بیا په دې باور هم دي چې بیبي حوا او آدم علیه السلام یې جدا جدا دې نړۍ ته راولېږل. دوی بیا د صفا او مروه غونډۍ په مابین کې چې هلته حاجیان چې کله هلته لاړ شي ولته ګړندی تګ کوي، تیز وي. وایي په دغه ځای کې بیبي حوا او آدم علیه السلام په ډېر تیزۍ سره یو بل سره ولیدل او هلته یې سره ملاقات وکړ. خو په هر صورت دا ډېر روایتونه دي، په دې ډیټیل کې زه نه ورځم، زه پوره ملا هم نه یم. شاید به کوم به صحیح کوم به غلط ما نه به غلطه خبره سوي زمونږ او ستاسو هېوادوال زر احساساتي کېږي او نیوکې زر کوي. خو په هر صورت بیرته راځم خپلې موضوع ته چې دا نړۍ اصلا د انسانانو وه که نه وه. اول خو به تاسو دا پوښتنه به ځواب کړو چې انسانان څو کاله کېږي په دې نړۍ کې اوسېږي. دلته دوه باوره دي. یو باور وایي چې انسانان 600,000 کاله خوښه کېږي چې په دې نړۍ کې د لومړی انسان په افریقا کې لیدل شوی ده. بل روایت بیا وایي یعنې بله سرچینه بیا وایي چې نه 3,500 نه تر 400,000 کالو پورې انسانان په دې نړۍ کې لیدل شوي چې اولنی انسان شکله مخلوق په افریقا کې لیدل شوی ده. چې ډېر ساینسپوهان په دې باور دي، وایي انسان ورو ورو د شادي له ذاته یا هم خپل هیومن دغه سیستم بدل کړی بدل شوی ده، ورو ورو انسان ته ګرځېدلی، یا شادي وه یا نه وه. خو په هر صورت په دې هم پوره باور نشي کېدلی، ځکه که دا رښتیا وي نو شادي څنګه کولی شي چې ورو ورو بدله شي؟ که کېدی دي په خپل وخت او زمان سره مړه کېږي، که نه هم دغه شادیانې چې موږ ته سلګونه زره کاله یا لسګونه زره کاله یا زرګونه کاله تاریخ پاتې په همغه یو ډول باندې دي. او دا بله خبره چې مثال آدم او حوا له جنت نه ځمکې ته راغورځېدلي دي، دی چې مثال د ځمکې ته راوړي دي په هغه وخت کې چې د ژوند هېڅ امکانات نه وو او دغه نړۍ ډېره خطرناکه هم وه، وحشي هم وه، ځکه په دې دنیا کې ژوند کول ممکن نه و. هر رقم ځناور هم پکې و، ځکه دغه ځناور له آدم علیه السلام نه مخکې راغلي وو. دوی څنګه ژوندي پاتې سوي؟ یوازې دا 2 نفره چې هېڅ طاقت او پاور هم لري. خو په هر صورت دا به ومنو چې خدای پاک دوی ژوندي ساتلي دي. خو دغه نړۍ چې په اول کې وه دغه نړۍ د نورو حیواناتو وه. نړۍ کې نور حیوانات اوسېدل. 6-8 میلیونه کاله مخکې ما چې یو وخت په یو موضوع د ډایناسورو په اړه خبرې کړې وې چې هغه له منځه تللي دي، ځمکې سره ټکر یو غټ آسماني ډبره ټکر سوې وه او دغه ډایناسور له منځه تللي دي. دا ځمکه میلیارده کاله مخکې شاید د ژوند کولو وړ وه نه وه. دغه زموږ او ستاسو نړۍ چې د 4.5 میلیارده کاله خوښ عمر لري، په دغه 4.5 میلیارده کالو کې انسان ډېر وړکی دی. انسان د 3,500-400,000 کاله مخکې یا 600,000 کاله مخکې په 3.5 میلیارده یا 4.5 میلیارده کالو کې انسان ډېر یو وړکی یعنې ډېر د کم عمر ماشوم دی یا د څو شپو ماشوم دی د نړۍ په پرتله انسان. دا چې په دغه مابین کې نړۍ کې څومره حیوانات اوسېدلي دي، څومره نور مخلوقات اوسېدلي چې موږ او تاسو انسانانو په اړه باندې معلومات نه لرو. موږ او تاسو ساینسپوهان چې کله څېړنې کوي یو شی چې پیدا کړي هغه څېړي او د همغو د څېړنو له وجې نه مخې ته راباسي چې څومره وخت مخکې اوسېدلی ده. د بعضو شیانو هډوکي پیدا کوي، د بعضو شیانو مجسمې پیدا کوي، یا بعضو شیان لیدل کېږي. خو په هر صورت مجسمې به هم ډېرې پخوانۍ نه وي، ځکه مجسمې چې جوړې کړي اکثر انسانانو جوړې کړي دي، هغه هم کوم باور نشي کېدلی. او سلګونه زره کاله مخکې انسانان چې په دې نړۍ کې اوسېدلي دي هغه وخت کې ورته هغه د تیږو وخت ویلی یا هم هغه پخوانی وخت چې انسانان په تیږو کې اوسېدل. نو له دوی نه مخکې په دغه نړۍ باندې
رقم رقم حیوانات تیر سوي دي، رقم رقم وحشي ځناور تیر سوي دي، رقم رقم شاید طبیعي پیښې په دې نړۍ باندې راغلي اوسي، خو دغه نړۍ د انسان نه وه، د انسان نه ده. انسان ورته د یو مجرم په حیث باندې دې نړۍ ته رالیږل سوی، دا د حدیثو له نظر نه. ځکه آدم علیه السلام چې دې دنیا ته راغی هغه د یو مجرم په حیث راغلی او که دا ومنو که څوک نه مني هغه بېله موضوع ده. انسان د یو مجرم په حیث باندې راغلی ده او کله چې انسان دې نړۍ ته راښکته سو نو انسان ځان کې پاور پیدا کو، له ځان نه چې څه کمزوري وو هغه یې وهل شروع کړل او خوراک یې شروع کړ، ویې وژل، پړانګ یې ووځه، ځان ته اعتقالي جوړ کړل، غوښه یې ورته وخوړله او حیوان وزه همدغسې هر څه چې مخې ته راتلل ځنګل یې ووهه، ونې دغه ځنګلونه یې ووهل، ونې یې ووهلې، ځان ته یې کور جوړ کړ، ځان ته یې وسوځول. ګورئ دغه ځنګل د حیواناتو حق ده. موږ او تاسو انسانانو دغه ځنګلونه وهلي، ځمکې م جوړې کړي، پټي م جوړ کړي، ځان ته م پکې د خوراک لپاره زمینه مساعده کړې، جوار، غنم یا هم هر څه چې پکې کرو. که نه دغه اصلي حق د حیواناتو او د هغوی کورونه ده. هر چیرته چې موږ او تاسو ځنګل وهو له هغه ځای نه پړانګ، زمری، ورپسې دغه نور ټول حیوانات کډه کوي، مرغان کډه کوي، پرندې او ورپسې دا واړه واړه حشرات چې په ونو کې اوسېږي دا ټول له هغه ځای نه کډه کوي یا مړه کېږي. بیا چې کله موږ او تاسو دغه ځمکې یا کور هلته جوړ کړو، بیا چې کله یو وحشي ځناور زموږ او ستاسو ځمکو ته راځي یا زموږ او ستاسو کورونو خواښه ته راځي یا زموږ او ستاسو حیوانات او چرګان یا هم انسانان خوري، نو موږ او تاسو یو چې ځناور وحشي سوی ده او دغه ځای ته راغی او د موږ او تاسو خلک خوري، نو هغه موږ او تاسو ته ضرر رسوي، موږ او تاسو یې باید مړ کړو. ګورئ دا یو رقم ظلم ده. موږ او تاسو اول د هغوی کور وران کړ، د هغوی ځنګل، د هغوی کور، د هغوی همغه کې خوشحاله دي هملته اوسېدل، نو موږ او تاسو اول ورته هغه څه ور وران کړل، د هغه څه خونه مو ړنګه کړله. د انسانان همیشه یې ظلم کړی ده، نو د هغوی د خونې په ړنګولو سره هغوی مجبور دي چې دلته بیرته راسي یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره، یو څه وخوري، ځکه له هغه ځای نه هر څه کډه کړې ده. کله چې هر څه له یو ځای نه کډه وکړي نو هلته نه د خوراک څه پیدا کېږي، نه د څښاک څه پیدا کېږي. هلته که یو نیم ځناور پاتې کېږي هغه مجبور ده چې په هر څه باندې حمله وکړي. دا موږ او تاسو انسانانو ترسره کړل او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر هغه ځناور چې انسان ته یې ضرر رسولی انسان ویلي ویې وژنئ، مردار یې کوي، ځکه چې انسان ته ضرر رسوي، لیونی ده. خو هېڅ ځناور شاید دا خبره نه کړي چې انسان ووژنئ، انسان مړ کړئ، ځکه انسان ټولو ځناورو ټول نړۍ ته خطر ده. انسان که د عقل نه لرلی، اشرف المخلوقات نه وی، نو انسان به د نړۍ تر ټولو وحشي ځناورو کې راته. ځکه د انسان حرص او فکر نه مړېږي. ځناور چې وږی سي حمله کوي، یو څه نیسي، خوري، مړېږي او نور ځي، خو انسان هیڅ کله نه مړېږي. انسان وایي راوړه چې ویې خورم، راوړه چې ویې خورم. ښه پوهېږي چې دا څومره شتمني چې ما جمع کړې دغه زه په زرګونو کالو کې هم نشم تمامولی. خدای لګیا ده بیا هم کارونه کوي. غټه بیلګه د امازون رئیس ده، جیزس بیف ده که څه نومېږي هغه ده، یا د تسلا کمپنۍ رئیس ایلن ماسک ده. دوی ګوره هر یو سرمایه یا دا پانګه تر 200 میلیارد پورې رسیږي. نو دوی دغه خپله پانګه که هر ورځ 1 میلیون هم مصرف کړي، $1 میلیون ډېر غټه پیسه ده. دا مصرف کې بیا هم سلګونه یا زرګونو کالو پورې شاید ونیسي چې دوی دغه پیسې تمامې شي، خو دوی بیا هم په حرص کې دي او لګیا دي پیسې راجم کوي، پیسې راجم کوي، پیسې راجم کوي. خو پوهېږي چې 100 کاله وروسته مړه کېږي. نو دا د انسان وحشت ده. دغه نړۍ د انسانانو نه وه نه ده، ځکه انسانان ډېر کم عمر په دغه نړۍ کې لري. انسانان ډېر په بیړه باندې دغه نړۍ ته راغلي او ډېر په بیړه باندې له دغه نړۍ نه روان دي. دا نړۍ د نورو حیواناتو وه چې انسان په زور، جبر او ظلم نیولې ده او د حیواناتو په حق کې ظلم کړی ده. انسان یوازې د یو مجرم په حیث باندې دې نړۍ کې اوسېږي، نه کوم د میلمه په حیث باندې.